Unit number 2. اوس منګه یونټ نمبر دویم شروع کو یعنی دویم نمبر یونټ منګه شروع کو. دا یونټ د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن په باره کې دی، یعنی په دې کې منګه د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن ریلیټډ چې کوم وکابلر دي، کوم اسنشل انګلیش ورډز دي، هغه به زده کوو. د دې نه مخکې منګه بل سیریز چې کوم و هغه منګه هم د ایجوکیشن او د لرنینګ په بیس باندې دغه شانتي مختلف قسمه ورډز او ورسره د هغه مینینګ ورسره د هغه اگزامپل هم زده کړی وي. اوس به د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن ورډز او د دې چې کوم وکابلري دي ورسره د اگزامپل زده کوو. نو ویډیو لیکچر تر اخره پورې ګورئ. پاسورډ. د پاسورډ مطلب دی پټ نوم، یعنی هغه نوم کوم چې زمونږ یو سیکریټ وي، کوم چې یو راز وي، کوم چې یو پرسنل نوم وي، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې پاسورډ وایي. فار ایگزامپل ډونټ شیر یور پاسورډ. خپل پاسورډ دې مه شیر کوه. ډونټ شیر مه شیر کوه. یور پاسورډ خپل پاسورډ، یعنی ستا چې کوم پاسورډ دی دا مه شیر کوه د چا سره. اکثر چې کله موږ یو اکاونټ جوړو په هغه کې هم زموږ نه پاسورډ غواړي او موږ هغه ته پاسورډ ورکوو. نو دغه پاسورډ مطلب دی یو پټ نوم کوم چې صرف تا ته معلوم وي. میسج. د میسج مطلب دی پیغام. فار ایگزامپل I received your message. ما ته ستا میسج راغلی، ما ستا میسج وصول کلی دی. I received ما وصول کلی دی. your message ستا میسج، یعنی ستا میسج ما ته راغلی دی. your مطلب دی ستا، میسج میسج. چارج. د چارج مطلب دی چارج کول. For example I need to charge my phone. I need to charge my phone. یعنی زه خپل موبایل فون چارج کول غواړم. I need ما ته ضرورت دی، یعنی زه غواړم. to charge چې چارج کم my phone زما موبایل. my مطلب دی زما، فون موبایل. call. د call مطلب دی چاته رینګ وهل، چاته رینګ کول. For example please call me later. مهرباني وکړه ما ته لږ وروسته رینګ وکړه، ما ته لږ وروسته کال وکړه. پلیز مهرباني وکړه. call me ما ته کال وکړه. later وروسته. د لیټر مطلب دی وروسته. ډاونلوډ. د ډاونلوډ مطلب دی ښکته کول. د ډاون مطلب دی ښکته، لوډ مطلب دی یو چیز ښکته کول، تشول. نو په اصل کې د ډاونلوډ مطلب دی ښکته کول. فار ایگزامپل ډاونلوډ د فایل هیر. د فایل دلته ډاونلوډ کا. ډاونلوډ دی فایل هیر، یعنی دا کوم فایل چې دی دا دلته ډاونلوډ کا. آنلاین. د آنلاین مطلب دی په لاین یا په کرښه. فار ایگزامپل are you online now. آیا ته اوس په لاین یې. are you آیا ته یې online now اوس ته آنلاین یې. آفلاین. د آنلاین اپوزیټ دی آفلاین، او د آفلاین مطلب دی څوک چې په کرښه نه وي. فار ایگزامپل are you offline now. آیا ته اوس بند یې. are you آیا ته آفلاین نو، یعنی ستا چې کوم انټرنیټ دی دا اوس بند دی، ته آفلاین یې. کیبورډ. کیبورډ ته تقریبا په پښتو کې هم کیبورډ موږ وایو. اوس ماته دا پته نشته چې دې ته په اصل پښتو کې څه وایي. که چاته پته وي نو پلیز په کمنټ سیکشن کې زموږ سره شیر کړئ. داسې الفاظ شته دی کوم چې په انګلیش کې هم موږ دغه ته هغه نوم وایو، په پښتو کې ورته هم یعنی سیم نوم وایو. ځکه چې زمونږ پښتو کې دغه ته داسې نوم نه وي کوم چې موږ ته معلوم وي، کوم چې دغه ته ویلی کېږي، کوم چې ظاهري نوم وي. نو ځکه موږ بیا دغه دپاره هم د انګلیش لفظ استعمالوو. لکه کیبورډ، د کیبورډ ته موږ پښتو کې هم کیبورډ وایو. فار ایگزامپل I need a new keyboard. ما ته یو نوی کیبورډ پکار دی. I need a new keyboard. د کمپیوټر سره چې کوم بورډ ورسوي، د کوم چې بټن پکې د بټن چې کوم بورډ وي دغه ته کیبورډ وایي. او زمونږ په موبایل سمارټ فون کې چې کوم کیبورډ وي، په کوم ځای کې چې موږ لیکل کوو، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې کیبورډ وایي. ماوس. ماوس دا چې کوم د کمپیوټر سره چې کوم پوینټینګ الوي، کوم چې پوینټینګ کوي، کوم چې د کوم په ترو چې موږ په یو ډاکومنټ باندې په یو فایل باندې کلیک کوو، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې ماوس وایي. فار ایگزامپل use the mouse to click here. یعنی په دې ماوس باندې دلته کلیک وکړه. use the mouse to click here.
دا الفاظ دا ورډز موږ تاسو ته ځکه راوړو چې دا کم ورډز دي ځکه چې تاسو دا روزمره زندګۍ کې چې کوم استعمالیږي په ډیلی لایف کې چې دې سره تاسو بلد شئ او تاسو ته موږ یو سنټنس یو اگزامپل دوه درکو چې دې سره ستاسو ذهن نور هم کولاو شي او تاسو بیا ډاډه دغه استعمالولی شئ او دغه ریلیټډ سنټنس جوړولی شئ. ویډیو اوس دا پته موږ ته نشته چې ویډیو ته په اصل پښتو کې څه وایي خو ویډیو ورته په انګلیش کې هم وایي او په پښتو کې ورته موږ هم ویډیو وایو. فار ایگزامپل watch this video carefully. watch this video carefully یعنی دا ویډیو ډیر په احتیاط سره ډیر په توجه سره وګوره ځکه چې ډیره انفارمیټیو ده. watch وګوره this دا ویډیو carefully په احتیاط سره په توجه سره. آیا فار ایگزامپل تاسو داسې هم ویلی شئ watch this video till end. watch this video till end یعنی د ویډیو تر اخره پورې وګوره مه سکیپ کوه. don't skip this video this lecture یعنی دا ویډیو دا لیکچر مه سکیپ کوه. کمپیوټر ته تقریبا پښتو کې هم کمپیوټر وایو او د په انګلیش لینګویج کې هم کمپیوټر ویلی شي. فار ایگزامپل I'm learning computer skills. I'm learning computer skills یعنی زه د کمپیوټر سکلز یادوم. I'm learning زه یادوم کمپیوټر د کمپیوټر سکلز یعنی زه د کمپیوټر هنر یادوم د کمپیوټر سکلز یادوم. انټرنیټ د انټرنیټ مطلب دی انټرنیټ ته موږ پښتو کې هم انټرنیټ وایو په انګلیش لینګویج کې ته هم انټرنیټ ویلی شي. دا په سنټنس کې موږ داسې استعمالو. فار ایگزامپل The internet is very slow. انټرنیټ ډیر سلو دی. د انټرنیټ چې کوم دی is very slow دا ډیر سلو دی یعنی سم سست دی کار نه کوي سم. The internet is very slow. The internet is very fast. دا انټرنیټ ډیر تیز دی یعنی ډیر تیز کار کوي ډیر ښه دی. کله چې تاسو داسې وایئ نو بیا به داسې وایئ. The internet is very fast. ویبسایټ مطلب دی ویب پاڼه. For example, visit our website for information. Visit our website for information یعنی انفارمیشن د فارا زموږ ویبسایټ ته تاسو ویزیټ وکړئ. ایا تاسو داسې هم ویلی شئ visit our website for more information یعنی د نورو معلوماتو لپاره د انفارمیشنو لپاره زموږ ویبسایټ ته ویزیټ وکړئ. سکرین د سکرین مطلب دی صفحه پرده یا سکرین ورته بس موږ ساده پښتو کې وایو. فار ایگزامپل the screen is broken. دا سکرین مات شو. the screen is broken یعنی زما د موبایل سکرین مات شو. ایمیل د ایمیل مطلب دی چاته یو میسج یو ایمیل لیږل. فار ایگزامپل send me an email tonight یعنی ماته نن شپه یو ایمیل راولیږه. کله چې ته یو کس ته وایې چې ماته نن شپه ایمیل راولیږه نو بیا به داسې وایې send me راولیږه an email یو ایمیل tonight نن شپه. د tonight مطلب دی نن شپه. بیټری د بیټری مطلب دی هغه چارجینګ آله کوم چې چارج سټور کوي یعنی کوم چې زموږ په موبایل کې چې کوم بیټرۍ نه لګېدلې کوم چې زموږ په کورونو کې نو دغه ته بیټرۍ وایي په انګلیش لینګویج کې. فار ایگزامپل my phone battery is low. زما د فون بیټرۍ دا لو شوې ده چارج پکې نشته. my phone زما د فون بیټرۍ is low دا لو شوې ده دې کې چارج نشته. نو ګرانو کتونکو دې کې داسې زیاتره الفاظ دي کوم چې په انګلیش او پښتو کې ورته تقریبا سیم نوم ویلی کېږي. د دې وجه دا ده ځکه چې دې ته د پښتو کې دې لپاره یو خاص یو ځان له نوم نشته نو دغه د وجې نه ورته موږ هم په پښتو کې دغه نوم وایو. نو زما امید دی چې تاسو به دې نه هم ډېره زده کړه کړې وي. په دې پسې به زموږ یونټ نمبر 3 وي. یونټ نمبر 3 کې به موږ د ټریول او د ټرانسپورټیشن چې کوم وکابلري دي کوم ورډز دي د هغه په انګلیش زده کوو هغه په انګلیش کې ورسره د اګزامپل زده کوو ټریول او د ټرانسپورټیشن په باره کې.